د یو روز سوال کړی دی، ډېر مزیدار سوال دی. وایي موږ یو کمپنۍ کې کار کوو، هغې کې ډېر خلک کار کوي، او دا کمپنۍ والا موږ له خوراک راکوي، د یو ټیم خوراک موږ له راکوي، هغه بیا پاتې شي. نو زه هغه ځان سره راوړم کور ته، ډېرې ته کور ته هر ځای کې چې دی دی هلته راوړي. دا به جایز یې که نه؟ ګوره دا خبره یاده کوي. قاعده د شریعت ته حدیث کې راغلی د امام احمد راوړی چې لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس من، د یو مسلمان مال د بل دپاره نه دی روا مګر دا چې هغه پرې راځي. دا خوراک د کور نه راوړه. زمونږ ګوره ډېرو خبرو ته سوچ نه ځي، ګوره مونږ ته چې وړه غونته کې ښکاري. دا خوراک چې ته کور ته راوړي انډیوالانو له یا ملګرو له، دا د ده خوراک دی چې دی راوړي، دا د دې د ټول دا د چا دی؟ دا د کمپنۍ دی. اصل کې دا ملکیت ته چا دی؟ د کمپنۍ دی. دا ویسا د اجازت به څوک ورکوي؟ دا به مالک ورکوي. لکه ته ما کراري ډوډۍ دې وغواړه، اخره کې تیلی دې جیب کې راوړي او ورسره نه، څنګه یې وړي؟ تا ته اجازت میلاو شوی. ګوره تاسو په یو خبره باندې پوه کړم، یو دی تملیک، یو دی اباحت. اباحت څه ته وایي؟ چې تا ته اجازت میلاو شي چې د دې خوراک نه خوراک کولی شي، او تملیک دې ته وایي چې ستا ملکیت ته یو شی راواوړي. ټیک چا که راوړلی خوراک دې کو، دې ته اباحت وایي، هغه ته اجازت درکړی. الشیخ العلامه ابن عثیمین رحمه الله د هغه چې کومه د فتاوی مجموعه ده، په هغې کې ما یو سوال کتلی، او سوال د شیخ نه دا شی و، وایي کله داسې وشي چې سړی سفر کوي په جهاز کې او دا خوراک پاتې شي، ډېر داسې مسافر وي چې هغوی دغه خوراک نه خوري، نو دا سړی ځان سره راوړی شي که نه؟ نو هغه جواب دا ورکو، وی زما رای دا ده چې دغه واپس مه راوړه. بیا ورته شیخ دغه خبره کړې ده چې دوی صرف تاله اجازت د خوراک درکړی دی، ستا په ملکیت کې دا هر څه نه دي درکړي چې دا هر څه ستا شو نه، او که تاله یې درکړی هم دی ستا هغه خوراک دی فقط. دا وایه وروره، دا ستا دی. خو چې ته بیا په کمپنۍ کې چې ډوډۍ نه بعد چې څه پاتې شي هغه ټول راځي، دې ټولو خو تا ته اجازت نه میلاو شوی. نو اصل دا دی. اوس راځو دې نه، که چېرته کمپنۍ ته یا د کمپنۍ یو کس ته د دې پته وي چې د هغه په لاس کې د اختیارات دي چې دا دې وړي یا بلې وړي بلې وړي، او هغه پې څه نه وایي، نو بیا یې راوړه جایز دي. دویم، که ده ته یقیني دا پته وي، یقیني ورته دا پته وي چې دا دوی غذاري رالي ډرام ته غذاري، نو بیا هم دی دا راوړی شي. خو د دې دوو حالاتو نه علاوه کور ته داسې شی نشي راوړی. او زه نصیحت، خاص نصیحت کوم مسافر وروڼو ته، ډوډۍ خو لا پرېږده، بعض پکې چې څه شی مخې له ورشي دا د کمپنۍ دی، پیچکس او سټک او مشینان او یو شی کمپنۍ کې پروت و، چې پروت یې بیا راغله، هر شی چې پروت یې راغلی، دا خو ملکیت دی د چا. ګوره که دومره د ګوتې د سره هم رسې شي که نه، نو دا د چا دی چې دې کې کله اجازت تا ته نه میلاو شوی، ته دا ځان له نشي راوړی. او بیا دلته دا ګټې ګټې بیلټیانې برابرېږي او څه کوي، داسې ځکه چې یو ځای کې کار هغې نه سامان راوړه، بل ځای کې کار هغې نه سامان، داسې پکې شته که نه نشته پکې داسې کسان، د الله نه دې ویرېږي. لکه اوس یو کس دی راغی مزدور او ستا په کور کې کار کوي،
او کور کې یو ګاډي ولاړه وه دا خاورو دپاره چې استعمالېږي او هغه ځان سره کور ته راوړه لکه ولې وایي دا هلته ولاړه وه تا ولې اجازت ورکړې دا ګاډي ځان سره ویسه نو ته بیا د بل د هغې نه څنګه راوړې یاره وایي غټه کمپني ده بعضو پکې دا ویلي د مالدار نه غلا کول څه شو جایز دی خو د غریب نه چې کمپنۍ وړئ بیا غلا مه کوه غټه کمپني ده ویلې دې پکې پته هم نه لګي بعضو الله ته خو پته لګي صحیح ده د کمپنۍ مالک ته دا یقیني خبره چې دومره غټه کمپنۍ ده او بزرګو کسانو سره کار کوي په دې کې هغه ته پته نه لګي خو د دې کمپنۍ د مالک چې کوم مالک دی او ستا چې کوم مالک دی هغه ته پته نه لګي تقوا زهد د الله نه یره